السلام علیکم د کرکټ مینوالو څنګه یو امید لرم چې خبرې تاسو په دا سیټ باندې دا تصویر ګوري دا ډیر زیات وایرل دی او دا څوک دی د استرالیا او د انډیا چې کومه ټیسټ سیریز روان دی نو دوستانو دا د استرالیا کلاړي تاسو ته په سیټ ښکاري دا تصویر په سوشل میډیا ډیر وایرل دی او د انډیا خلک او نیوز دا تصویر ډیر اوچت کړی په دې خبرې کې دا د استرالیا او د انډیا چې کوم ټیسټ سیریز روان دی نو د استرالیا دا کلاړي چې دی د اورګه د انډیا چې هغه نوی هلک دی کلاړي هغه آوټ کو نو بیا ورته دا سلیبریشن وکړو نو هغه د انډیا عوامو پرې ډېر زیات زور اخیستی دی او مطلب وایي چې دا موږ سره د یو بد اخلاقي کړی او دا د کرکټ دا دی او هغه دی نه نو چې ده تاسو سره داسې بد اخلاقي وکړه تاسو تصویر ګورئ زموږ پښتانه خو په دې ډېر ښه پوهېږي خو د انډیا خو دې هم ویرات کوهلي د استرالیا هغه نوی کلاړي چې دی د 19 کالو انډر 19 ټیم نه یې راوستی وړوکی ماشوم دی د استرالیا او هغه ویرات کوهلي ورسره چې ډغر وواله تاسو څه وایي دوستانو که څوک د کرکټ مینهوال یې کې غلطي د چا وه غلطي خو پکې هم د دې ویرات کوهلي وه که نه ولې ورسره د بد اخلاقي وکړه نو انډیا داسې خلک دي چې دې ټول عمر که ورلډ کپ یې ګټلي او که کرکټ کوي په دوکو یې کوي خپله بدتمیزي کوي او که بل ورسره وکړه بیا یې وایي دا دي واغه دي یعنې حالان کې تصویر چې تاسو وینئ دا ورته د یو سلیبریشن کړی دی د یو ځل په دا T20 ورلډ کپ کې 2024 چې کوم دا T20 ورلډ کپ و نو د استرالیا یو کلاړي هغه وګوره د افغانستان سره چې میچ و هغې کې مو ورته هغه داسې کول سلیبریشن یې کولو به دا خو د کرکټ یو خپله مزه وي کلاړي چې خامخا وکټه والي نو سلیبریشن پکې خامخا کوي اوس بل استرالیا او د انډیا لوبې نه خبر کم نن بله ټیسټ لوبه چالو شوې ده تقریبا سحر 12 بجې د شپې 1 بجه چالو شوې ده نو اوس خو اننګز ختم دی د انډیا ټول ټیم یې په 180 سکور راټول کړی په ټیسټ کې اوس ورپسې استرالیا راوتی هغې هم یو کلاړي اوټ دی خو د انډیا ټیم استرالیا داسې ریسر کړی دی چې بیخي د انډیا نه دا کرکټ دله هېروي نو موږ هم داسې وایو چې دا انډیا ذلیله وي ځکه چې د پاکستان بربادي هم دی غواړي یعنې دا سمه دمه چمپین ټرافي وه ټول ملکونه دا دی راځي او د انډیا نه راځي ولې دی د پاکستان ښه نه وایي او چې څوک د پاکستان خپې وایي نو هغه خپله بربادېږي لکه د انډیا غوندې د انډیا ټیم سوپر سټار ټیم و په اول نمبر ټیم و اوس وګوره استرالیا څنګه ریسار کړي دي په ټیسټ کې دې 2 میچ وګټل یو انډیا ګټلې 2 استرالیا وګټل یو انډیا وګټلو 2 استرالیا ګټلې دي اوس 2 لوبې پاتې دي او دا د لوبو شروع ده ختمه شوه نو په ټیسټ کې په لومبۍ اننګز کې د انډیا 100 سکور کړی دی 180 سکور یې کړی په ټیسټ کې دا استرالیا په پټو سترګو چیس کولی شي او نور سکور به هم پرې وراړي نو انډیا نن سبا ډېره زیاته بېعزتي روانه ده اوټ او پام هم دي ټیم یې غونډ خراب شوی ګروپ بندي ده پکې نو د کرکټ مینهوالو زما د خبرې مطلب ده چې دا تصویر ډېر وایرل دی او انډیا ذلیل همدغه دعا کوئ او همدغه غواړي چې انډیا څومره ذلیل نو موږ پاکستانیان به پرې خوشحاله یو د ویډیو کتلو مننه خوشحاله او آباد اوسئ چې چېرته هم یئ د الله په امان